हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देगा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम ज़्यादा डेटा हम करो क्लास अपना कर पाते हैं ज़्यादा बात what is yes हाँ these card are the razan sakar compile option of text scenarios manager scenarios की मसला लिख name item book name लिख book name सही है ना book name और तो price लिख सही है मसला लिख maths उर्दू सही है ना उर्दू English बल bio chemistry drawing बस सुमर भी अगर बता सुन लेते कोई 120 रुपए बानी 150 रुपए बानी सही है 150 रुपए बानी 140 रुपए बानी 200 बानी और chemistry for example 600 बानी clear है दामा सर books दी सही शो books शो करना उस दा books बज़रा वाला मज़ोते मच यार यो book store भी खुद आवाज़ دا دیو کلاس بوکس نه کنه اوس ما سره میث کې دی چې د 9 وی 10 وی یا د 11 وی د سیکنډ ایئر وی کنه د دولسم کلاس ما سره میث کلا هاوی بوکس وی نو زه خو نشم کولای چې دا مثلا د 9 کلاس پرایس شو دلته زبل جوړ کم صحیح نه دا امپوسیبل دی خو بیا it will be difficult for me دا به ګران شي بیا صحیح ده کنه نو زه د یو لیست کې راځم کمپلیټ مختلف کلاسونو لیستونه جوړم د پر استعمالي څه شي دا سيناريوز مانجر باندې کلیک کوم ته کې اډ کړئ ته کلاس نیم ورکړه فور ایگزامپل ما کلاس 11 صحیح ده کنه کلاس 11 سوري کلاس 9 نه بس 10 نه سٹارټ وزا 10 صحیح ده اوکې میک چوکې مې کوم دا پرایز دی او اوکې دا ور یو کلاس ما سره اډ شو اډ یو بل کلاس زه ته چې کلاس 12 صحیح ده کنه 11 کلاس 11 اوکې صحیح ده اوکې شو کنه نو زه ماث تر زه ماث زه ته چې دا ما سره په 200 روپۍ ده صحیح ده دا ما سره ده په څو دا مثلا په 300 ده صحیح اردو په 300 او دا مثلا په 300 ده او بایو مثلا په 1200 ده او دا مثلا په 600 روپۍ کلیر دی کنه اوکې څه شمه ک اوکې مې دو کلاس اډ شو زه بل کلاس اډ کوم اډ یو بل کلاس فور ایگزامپل کلاس 12 صحیح ده کنه اوکې او دا زرا زموږ په لیکه ما مثلا دا مثلا په 300 ده صحیح ده دا مثلا په 100 ده او دا مثلا ګور نمونه باندې چې یوازې پرایز ښه صحیح ده او دا مثلا په 1000 اوکې مې کنه اوس که یو کسٹمر راځي مثلا کتاب اخلي انګلیش کتابو کې اغسته ده او د کلاس دولسم کلاس اغسته ده نو زه راځم ته مو درځه دولسم کلاس پرایز ګورم دلته 12 او شو دولسم کلاس په 500 روپۍ کغه د دولسم کلاس اخلي یا یو لسم اخلي یو لسم کلاس 300 ده صحیح ده نو دې ته وایي چې سيناريوز صحیح ده کته یو کلاس نیو اډ کړئ نو اډ کولای شي صحیح ده او که ډیلیټ کولای شي نه صحیح ده نیو کلاس ډیلیټ کولای شي کته مثلا کلاس 12 کې مثلا دا په 1000 سو نه اخلي دا کیمستري ارزانه شوی ده په 500 ده نو به دې کې به ایډیټ به کېل دا را به شي اوکې او دلته کې براش کیمستري برا پیدا کړي دا ګوره کیمستري اخري بوک ده کنه دا ګوره دا کیمستري 1000 به چینج کړه 500 ته چې 500 ته چینج کړ اوکې ده صحیح ده او شو کا صحیح ده خا مرج بل پیج ته وړي سمری دی انفارمیشن درکې مرج ته تمام څنګه کار کوي په دې کلیک کما اوکې مې کنه هغه کمپلیټ انفارمیشن راکړي چې کلاس 10 دا پرایس دی کلاس 11 دا پرایس دی کلاس 12 دا پرایس انفارمیشن راکړي او بل آپشنز شه دی بل دی مرج کار دا دی کنه مثلا دا فایل دا مانته کې کنه دې بوک نوم شه بوک 1 کزه یو بوک واخلم او یې کې غواړم هغه ډیټیلز ما ترا کې نه ده دې پر استعمالي کې مرج آپشن صحیح ده کنه دلته کې براشه دا آپشن او دلته کې مرج باندې کلیک کا او دلته کې ګوره هغه بوک را واخله بوک دغه بوک نوم بوک 1 دی شیټ 1 کې ما 30 سینریز دی اوکې او دلته کې شو باندې کلیک کنه ګوره اخیز نه ما ته ډیټا ترا واستله صحیح شو clear ده دا مثلا سيناريوز مانجر صحیح ده بل آپشن او بسلان شه ده ګولسیک فنکشنز د پر استعمالي کې فور ایگزامپل ما ځم درځم او تم سو کماته درځم چې آیټمز او ته موږ کې چې پرچیز پرایس یا پرایس موږ کې پرایس صحیح ده کنه او ته موږ کوانټیټي او ته موږ کې ټوټل صحیح ده کنه مثلا بازار بازار سودا اخلم موضوع اخلم بازار پرایس په 100 روپے اخلم په 120 روپے باندې سو دا نه اخلم فور ایگزامپل 44 باندې ټوټل 100 روپے شوی ایکوال دا ملټیپلای کړه د دې سره نو د 5280 روپو ماسیا غستري یوازې موضوع نه ما غستري دا نه په 120 روپے اوس که زه وایم چې زه ګټه وکم سو کما فائدہ وکم ګټه وکم نو ګټه د بار مثلا د 5000 نه غواړم 10000 روپے زو ګټه وکم صحیح ده یعنی 5000 ما خرچه کړی کنه او زه غواړم چې ما ته جوړی کی 10000 نو زه په یو موس په سو خرڅوم ما ته پته نشته کنه نو دلته براشه او بدرېږي او دلته براشه ته وایي چې سیټ سه ګولسیک دا وایي چې دا سل سیټ سل دا سل سو ته چینج ای زه ته دا 10000 ته چینج کړم صحیح ده نو یو سل په سو ګور بای چینجینګ سل دې سل کې چینجز راوړل اوکې کا چوکې دا یو موس په 227 روپے باندې خرڅه نو البته 10000 روپے جوړیږي کلیر ده نو دا دې لپاره استعمال استعمال خوش ها
پوه شوې بل ډیټا ټیبل څه لپاره استعمالېږي ډیټا ټیبل د دې لپاره استعمالېږي د مختلفو ځایونو فار ایگزامپل زه راځم ته مې دا واخیسته صحیح دی دلته کې به زه لیکم چې 1 او هلته به راشم ولیکم 2 صحیح دی او دا دواړه سره راښکاږم تر 10 پورې مې راوست صحیح دی هلته مې 2 اخیسته دا مې راښکاږم تر 10 پورې اوس د دې سایز به راولم کاپي او هلته به په ټول باندې پیسټ کوم ورته چې دې سایز نه دا سایز وړوکی شي د دې لپاره استعمالېږي څه شی دا مې ته ویلي که نه یادم شي کالم بیډ اوکې صحیح شو نو ګوره سایز کم شو که نه تاسو زیاتره نوټ بک شاته مو کتلي دا څیزونه وي نو 1 او 1 صحیح دی که نه هلته به راشي ولیکي چې ایکول دا ضرب کا د څه سره د دې سره صحیح دی انټر دا ما سره واپس 1 شو که نه نو 1 ملټیپلای بای 1 واپس 1 اوس که زه دا ټول سلیکټ کړم هلته ورته وایم چې ما ته څه وکړه هلته زه ورته وایم چې ما ته دا ډیټا او د ډیټا کې راشي ورته چې ډیټا ټیبل د بارني کې دا سلیکټ کړه لاندې کې دا سلیکټ کړه اوکې به کړه پاڼې درکړي پاڼې ټیبل نه صحیح شو او یا داسې استعمالېږي لکه فار ایگزامپل زه ته لیکم چې نیم هلته مې ولیکه پر ډے هلته مې ولیکه جنوري هلته مې ولیکه فبروري هلته مې ولیکه مارچ بس اوس پر ډے فار ایگزامپل دا یو کس دی هغه اخلي 120 روپۍ څوک دی احمد صحیح دی 100 روپۍ اخلي 120 روپۍ پر ډے 1 کې 120 روپۍ اخلي صحیح دی په جنوري کې فار ایگزامپل دی 24 ډیز کار وکړه په فبروري کې 30 دی او په مارچ کې فار ایگزامپل دی جاب وکړو 12 ډیز مثلا 12 ورځې صحیح دی نو احمد اخلي 120 روپۍ خالد اخلي جپا دا کسان دی مثلا صحیح دی که نه جپا صحیح دی او دا ما سره اخلي 255 روپۍ صحیح دی او دا 240 روپۍ اخلي نو د 24 ورځو پیسې پیدا کړه د 30 ورځو پیسې پیدا کړه او د 12 ورځو پیسې پیدا کول لپاره استعمالېږي څنګه دې کې هم تاسو 1 ولیکئ او هلته هم 1 ولیکئ او هلته به راشي ایکول ساین واچئ دا راواخله ملټیپلای کړه دې سره انټر کړه نو دا به اوس ته سلیکټ به کړي او هلته به راشي هلته به راشي ډیټا ټیبل ته او ډیټا ټیبل کې به دا آپشن سلیکټ کړي هلته به څه وکړي دا آپشن سلیکټ کړي اوکې به کړي هلته به کمپلیټ پیدا کړي صحیح دی دا مخکې ورته کړي وو که نه که یاد شي ښه صحیح شو دې باندې بل ګروپینګ دی آسان دی دا یو لیست باندې زه کار کوم صحیح دی مثلا ما سره یو لیست دی دیز کې زه یو لیست جوړ کړم نیم څه شی جاب او سیلري صحیح دی که نه نیم جاب او سیلري فار ایگزامپل ما هلته ولیکه چې خان جان احمد علي ولی فهیم خالد اجمل فیروز عاطف اسد کریم موسی صحیح دی دا مې ولیکه که نه او زه راځم دلته لیکم جاب manager, director, doctor صحیح دی که نه بس زه به راشم ورته وایم چې ډاکټر خطا به انجینیر کوم صحیح دی انجینیر او ډاکټر څه شی دی بل مینیجر او بیا ډاکټر صحیح دی او د هغې سیلریز به زه ولیکم فار ایگزامپل صحیح شو دا مې ولیکل سیلریز که نه اوس راځم د څه کار کومه دا به زه ارینج کوم ارینج څه مطلب تاسو مخکې ویل دی ارینج که نه سورټینګ هم ویلی دی سورټینګ مطلب دا نیمز ګوره ګډ وډ پراته دي دا پوسټ زه دا A to Z یعنې مینیجر به ټول یو سایډ ته کوم ډایرکټر به بل سایډ ته کوم او انجینیر به بل سایډ ته کوم صحیح دی فار ایگزامپل یو کس بل هم انجینیر زیاتوم صحیح دی دا به سلیکټ کوم زه به ورته وایم چې ما ته څه وکړه دا ایریا ما ته دا ایریا مې سلیکټ کړو نو زه به راشم ته څه وکړم ورته چې ما ته څه وکړه دا راته سورټ کا سورټ او سورټ کې زه ورته وایم چې ما ته جاب چې دی هغه ویلیو ای نه زیډ اوکې نو ګوره اول ډایرکټرز راغله که نه بیا انجینیر راغله بیا مینیجر راغله اوس وایم دا انجینیر چې دی ما ته څه وکړه انجینیر هایډ کا صحیح دی که نه دا یو ګروپ کا ګروپ روز دی اوکې نه ګوره انجینیر به یو ګروپ کې هایډ کېږي ګوره ډایرکټر او مینیجر انجینیر هایډ دی صحیح دی زه واپس راځم ورته وایم چې شو کړه زه نه ګروپ ان ګروپ صحیح دی دا او که زه ورته وایم چې نه ما ته څه وکړه دا ما ته د سلیکټ کا ان ګروپ یې کا واپس به دا ګروپ نه وځي اوکې او همداسې ورته وایم سیلري ښه نه دی چې په سکرین ښکاري نو سیلري ته هایډ کا دا هم ګروپ کولی شي دی بیا کالم واخلئ اوکې دا ګورې هایډ پې کا واپس به ان هایډ کې او ان ګروپ کوي نو کالم کې ان ګروپ اوکې صحیح دی دلته کې آپشن دی آټو آوټلاین او کلیر آوټلاین
دا دواړه کچې د پدی باندې یو فنکشن تا کار کوي سم دې لپاره استعمالي صحیح ده انټرنل ګوره سم 18000 دی کنه نه 81000 دی کنه نو 81000 ماته اتوماتیکلی آؤٹ لاین کنه ګوره هر څه به هایډ کوي صرف به تا ټوټل خي نور هر څه هایډ دي صحیح ده نګوري هر څه هایډ او که زه ته چې دینه ماته کلیر آؤٹ لاین کنه پس به کلیر شي صحیح ده خوش وته باندې ها دې سره سره بیا سب ټوټل دی سب ټوټل د څه لپاره استعمالي د دې لپاره استعمالي فور ایگزامپل تاسو یو لست څو درکې او دا وایي چې یار دې کې ماته د ډایریکټرز او انجینیرز او د مانیجرز بیل ماته سالري او خرج دي څومره پیمنٹ داخلي صحیح ده دې باندې مو درې د براش سب ټوټل باندې یو کلیک کې او د ګوره خلک په نیم نه خلل ته جاب واخلي چوکي رګه دا اتوماتیکلی ګوره ښه اتوماتیکلی وسو شي دا ګوره ډایریکټر دومره پیسې اخلي انجینیر دومره پیسې اخلي او دا دومره پیسې اخلي کته چې نه ماته ټوټل نه ماته دې سم پکار ده سم نه ده پکار کاونټ پکار ده اوکې کا نو ګوره دا څلور کسان دي 15 کسان دي څلور کسان ټوټل 13 کسان کیږي صحیح ده کته دا دوه پکاري اټ سیم ټایم بیل ته ګوره خزو پس سم کوم نو کاونټ ختمي کا کاونټ کوم نو سم ختمي کنه دا ګوره دې زینا کزرا شنو ترته چې نه ماته واپس کاونټ کړه او ته ریپلیس د کرنٹ سب ټوټل دا مې اف کړ نو ګوره اوس به کاونټ څلور کسان دومره پیسې اخلي او څلور 15 کسان دومره پیسې صحیح ده اوس که زه ته چې دا ماته شي کا دا ماته پرنٹ کا نو که زه دا پرنٹ ګوره ما دا ګوره ماته ټول په یو پیج کې مخکاري ده صحیح ده کنه پرنٹ پریو دا ټول ماته په یو پیج کې پرنٹ ګوره نیکسٹ دا ګوره یو پیج کې پرنٹ کیږي کنه نو زم چې نه دا ډایریکټر دی یو پیج ته لاړ شي انجینیر د بل پیج ته راشي مانیجر د بل پیج ته راشي دې لپاره په څه کار کوي دې لپاره براشي د سب ټوټل دا سب ټوټل د پیج بریک بټوین ګروپس دا به اوکې کېونه صحیح ده اوکې لګا چوکې لګا اوس ته لاړ شو ګوره پرنٹ پریو نیکسٹ پلنی پیج کې وتا د شي خي نیکسٹ دا د سوګي ډایریکټرز دی نیکسٹ کا انجینیرز دی نیکسٹ کا مانیجر صحیح ده پوښ کنه ته واړی نو پس ما خپل حالت کې راشي دا به دا اف کو پس دا مون کو کې دا خپل حالت کې راځي اوس دا ګرینډ ټوټل ګور ټول اخر کې پروت دی زم دا په ټاپ کې پکار دی نو ته کې راشي سبا کې نو ته ورشي ودرېږي باندې او ته دا آپشن اف کې اوکې دا ګرینډ ټوټل پر لاړ صحیح ده دې پر د استعمالي خطا شو او هایټ د دې پر استعمالي مثلا زه ته د ډایریکټر هایټ کا نو هایټ ټول ډایریکټر هایټ شو کو پس به انجینیر هایټ کا show ko pas show gain on das da show right da we search data menu for tomorrow we will start review say that inshallah we will finish Microsoft Excel in this week okay say that formula agar para ziyad dara short fi samjha